الله الرحمن الرحيم هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن بنسٹ هو خالق الكون الفسيح بأمره من أسكن الدين الجميل فؤادي وفخورة أبدا. القرآن بنسٹ چې په 1490 هجري شمسي کال کې په فعالیت پیل کړی دی لنیکه مرغه اوس مهال د خپلو مسلمانانو او متدینو ورونو لپاره د دغه دینی خدماتو څانګې لري لکه جامعه اسلامیه حمادیه لومړی مرکز 12مه ناحیه، جامعه اسلامیه حمادیه دوهم مرکز 2مه عینومنه. تدریسي فعالیت د لومړۍ ټولګۍ څخه تر دورة الحدیث پورې او ترڅنګ یې تخصص فی الفقه، حمادیه دارالحفاظ، حمادیه دارالحدیث، حمادیه د انجونو مدرسه، حمادیه دارالافتاء، حمادیه مدرسه د واتساپ له لارې، د تالیف او ترجمې څانګه، نداء القرآن مهالنۍ مجله، د حمادیه مدرسې د ټلګرام او یوټیوب چینلونه او د حمادیه مدرسې فیسبوک پاڼه. تعلیم القرآن رادیو مرکز کندهار، تعلیم القرآن رادیو د هلمند څانګه، تعلیم القرآن رادیو د هرات څانګه، تعلیم القرآن رادیو ویب سایټ او تعلیم القرآن رادیو فیسبوک پاڼه. تاسو کولای شئ چې دغه دینی خدماتو څخه د افغانستان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ځانونه برخمن کړئ. محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، د دې لپاره چې د دینی ادارې اقتصادي مشکلات حل او خپل خدماتو ته نور هم پرمختګ ورکړي او تاسو هم په دینی دعوت کې ونډه ولرئ، نو لطفاً د اسلامي احساس له مخې د دې دینی ادارې مرسته او لاسنیوی وکړئ. دا غوښتنې قبلونکي ورونه او خویندې کولی شي چې د القرآن بنسټ د ادارې سره د واټساپ او ټلګرام پر دغه شمیرو تماس ونیسي. ریاست مقام 0900 40 90 شپږ، مالی مدیریت 0 22 22 146. التقينا والنفوس كريمة ولقاء جنات الإله مراد، ولقاء جنات الإله مراد.